مفتي صاحب یو دوه پوښتنې مې لرلې. وکړي. پوښتنه دا وه چې یو په شریک کور کې چې کله یو انسان یا مشر ورور یا کشر ورور یا دویم ورور خارج ته لاړ شي او یو 10 کاله یا 12 کاله خواري وکړي او چې بیرته واپسي راشي نو د دې دا هر څه شریک دي؟ دی د پلار په پیسو تللی د خارج ته؟ نه، دا د قرضو په پیسو تللی ده. هیڅ حق نه لري. یو کور، یو ورور، یوه خور، هیڅوک د ده په هغه خپل لاس یې ګټلی دی، هیڅوک ورسره حق نه لري. او دی که احسان ورسره کوي، ځواني ورسره کوي، کولی شي. اما ورونه یې شرعا په پښتو کې حق ورسره شته. موږ تاسو پښتانه خو په پښتو مو ایمان راوړی ده نه؟ په قرآن کریم په شریعت باندې بیا له پښتو نه وروسته موږ ایمان لرو نه؟ بلکل. مسله دلته داسې ده مفتي صاحب چې دغه مسله چې ده په پښتنو کې ډېره عام ده. لکه هر ځاځی صاحب اوس خاري صاحب همدغه خبره درته کوم. ځاځی صاحب د زړه سر موږ او تاسو پښتنو له قرآن نه مخکې په پښتو ایمان راوړی. قرآن کریم بیا وروسته مو په قرآن ایمان راوړی، خو قرآن بیا په 80% باندې عمل نه کوو. 10% قرآن باندې عمل کوو، په 80% قرآن باندې عمل نه کوو. دا د 80% قرآن پر ځای په عمل کولو په پښتو عمل کوو، په رواج عمل کوو. اوس په پښتو کې دا داسې یو ورور ګټه وکړله، که په خپلو پیسو تجارت کړی وي ټول ورونه ځان شریک وربولي. دا اسلام نه وایي، قرآن نه وایي، پیغمبر نه وایي. دا هغه کس تکلیف کړی ده. و که چیرې د تجارت ځان ته د پلار په میراث جوړ کړی وي یا د ورونو حق ورسره ورګډي وي نو بیا د ټول ورونو شرعاً حق ورسره کېږي. داسې اوس دی تللی د خپل ځان ته کار جوړ کړی د مزدوري یې کړې د تجارت یې کړی، الله پاک پیسې ورکړي، نو نه ورور شرعاً حق ورسره لري، نه خور حق ورسره لري، نه بل څوک ورسره لري. که د احسان ورسره کولی شي. اما په پښتو کې بیا داسې نه ده. په پښتو کې بیا داسې ده. اوس راته غوږ شه سم راته غوږ شه. په پښتو کې داسې ده د مسافر به ویښتان له دې خوا رشکېدلي وي، له دې خوا د سټ له خوا، له دې خوا به هم شکېدلي وي. عمر بې تباه سوی وي، ژوند بې تباه سوی وي، چې کور ته لاړ شي بې وخته به بیچاره انجن ختم کړی وي. ښځه به نه پیژني، اولادونه به نه پیژني، اولادونه بې تربیې به وي، اولادونه بې تعلیمه وي. د هر مسافر مسافر اولاد بې تعلیمه وي، د مسافر اولاد بې تربیې وي، الله دې نه بې تربیې کوي. اوس یو مثال درته وایم د بازو. او مسافر چې بیا لاړ شي له کلسټرولو به ډک وي، له شوګره به ډک وي، له فشاره به ډک وي، ټول عذابونه به د مسافر وي. چې بیا پښتنو وروڼو ته ورشي هغه پسې وم دبوي، سمې تر دبي وباسي، وایي اله اوس د ویزه م دغه تقسیمه کړه. څه شی هغه ویزه ده که څه شي؟ خاري صاحب همدا خبره مې اوس کوله که نه. یو ورور دلته زموږ سره دا لیدلی حال درته وایم چې کله د دې چې هر څونه 8 کاله خواري وکړه، پیسې به ورلېږلې، خو چې کله هلته لاړې هغه د ترونو سره جدا کېدی، ترونه هم پکې شریک د پیسې کې. خو اخر کې ورته ویلي چې ستا سره د اروپا پاسپورټ دی نو باید موږ ته 10 لک روپۍ کالدارې اضافه راکړي. الله اکبر. دا اوس هم دا اوس دا ظالم سي دا حرام خوري، دا په نیت دی حلال وي خوري، که یو خوړلی دا سړی له اسلام ورباندې وځي. مفتي صاحب اجازه ده یو دوه خبرې وکړم؟ ښه، لکه چې په خوند یې در نه کړل، مهرباني وکړه. لکه چې تا نه خوند یې راکړ. هغه شخص زه یم، ما مسافري کړې ده، زه یې د دې خبرې په مخنیوي کې ولاړ یم. خبره ټوله دومره ده مفتي صاحب محترمه چې زه به د دې د مور او پلار په خاطر به تیر شوی وای، مګم که چېرته دا په موږ کې یو په عامه اصطلاح باندې دا خبره نه وه، وجود یې نه درلودی، که یو کور کې وای، دوه کوره کې وای، پروا یې نه کوله. ما سره اوله خبره د شریعت راواچوله چې شریعت کې ځای پیدا نه کړلو نو بیا خبره پښتو ته واړوله. نو ما داسې چل وکړلو چې ما دا خبره زه د افغانستان یم او ما دا خبره محکمې ته راجع کړې ده. هغه کور کې چې اوس دوی پراتی دي، زه په کرۍ پروت یم، کور نه یم پسې شړلی یم، وهلی م یم، بندي کړی م یم پسې، ډېرې واسطې را باندې وکړلې. خو
$14,000 مې بله مسافر تر دبي نه باسي هغه خو مې کنو دروغ نه وه تجربه مې نه وه نه ټولې خبرې ستاسې صحیح دي دی ځکه په خلاف ولاړ یم زه وایم چې ولې دا پښتانه چې دي اخر ولې دا مسافر سره دې داسې وشي دا اوس که یو کور وی دوه کور د دې د مخنیوي دپاره موږ ته څه پکار ده درېدل نه دي پکار قرآن منل پکار دي په قرآن عمل کول پکار دي نو قرآن کې که فایده یي خو مني یې را سره که فایده یې نه مني مشکل همدا ده مشکل همدا د موږ محکمې باید په افغانستان کې چې څومره اوس اسلامي محاکم دي د دې ټولو قاضیانو نه دوی باید په قرآن فیصلې وکړي د الله په دین باید فیصلې وکړي دوی باید پښتو باندې ډز وکړي ډز ځکه موږ هر وخت دا دین مو قرباني کړی د قومیت په خاطر د ژبې په خاطر باندې ده په دې دین کې راحت ده په قرآن کې راحت ده په دین په عمل کولو کې راحت ده تاسې اوس وګورئ اوس دا ورونه چې اوس مثلا که هر څوک بخښنه غواړم ډېره بخښنه غواړم خبره دې نسم زه دا کلیپ جوړم د مسافرو دپاره که دغه خبره همداسې د سره دغه په حق عبدالکریم جانه ته زه ماتې دعا کوم تاسې اوس کلیپونه جوړوئ اوس ګوري دا خبره ما مخکې م کړې بار مې کړې ده د موږ په افغانستان کې په دې پښتنو کې خاص کر که موږ چیرې په قرآن عمل کړی وای د موږ ورورګلوي به دومره نه وه خرابه موږ کله ورورګلوي لرو د زړه سره ځاځی صاحب ته ورونه لري زه 2 ورونه لرم او 10 کاله مې په تیاره ورته رالیږلې ده اخري کې نتیجه دا ده چې زما ګریوان ته سره لکه زما نه کشران دي نابالغه مې پرېښي وو نو دا خو ورور نه ده د زړه سره دا خو شریکان شول دا خو ورور نه ده نو دا اوس دعوا د شراکت لپاره چې قاري صاحب دا خبره مکمل کړي نور مسلمانان ځینې استفاده وکړي که موږ په افغانستان کې یا پښتانه په ټوله دنیا کې موږ ورورګلوي نه لرو دروغ وایي پلانې دي ما ورور ده الا ما رحم ربي مګر که یو 2-3 کسان هغه هم د نامو دپاره ولا دا خلق راپسې ونه خاندي موږ ورورګلوي نه لرو د خدای دپاره خفه کېږي خو به نو پښتنو د زړه سرونو قاري صاحب محترم مهرباني پښتنو د زړه سرونو والله چې هغه ځانو ته علما وایي هغه له ورورګلوي نه لري هسې د خلقو له شرم وایي راځه چې خلق راپسې ونه خاندي موږ شراکت لرو تاسې وګورئ د پلار له مرګ نه وروسته چې ورونه جلا سوي دي آیا دوی ورورګلوي کړي ورورګلوي یې پاللې ده خو آیا له لوږې مړ کېږي ابل میلیونر وي ولا که په خوله کې یو څاڅکی اوبه ورچي وایي اوس مو لاسونه له کاسې ختلي دي سره وایي که نه وایي بلکل وایي اوس مو لاسونه له کاسې ختلي دي نور دي نه په مړي کړدلم نه په نو ورورګلوي نه ده دا شراکت ده د پلار په میراث سره شریکان راټول وي چې کله هغه شراکت یې له منځه لاړ شي نو راته بیا نه ورورګلوي داسې خوند کوي چې له یو بل سره احسان وي له یو بل سره مینه وي او له ورودي باندې مینه وي په خدای قسم چې په جلا کړونکي څومره مینه او محبت په ګډ ژوند کې نشته د موږ دا ګډ ژوندونه ټول ناروا دي د پښتنو چې 4 ورونو په کور کې وي ګډ ژوند کې وي دا ناروا ژوند 2 ورونه وي په کور کې یو مسافر وي بل ورور په کور کې وي ښځه ورسره موږ دا نه وایو چې دا به خائنین وي دا نه عزتمن خلق دي ټول خو لیکن د تا دا اوسېدل په دې کور کې ناروا ده لورېندارې سره د اوسېدل ناروا دي لورېندارې سره د ستړي مسي کول ناروا ده د اورېرې له وراره سره ستړي مسي کول ناروا ده ګډ ژوند په کور کې ژوند ورسره کول ناروا ده ګورې د چاسې له یو بل سره اوس 2 ورونه دي د یو ورور زمان ځوانان دي د بل ورور لورانې پیغلې دا په ګډ کور کې ژوند کوي ګغ و بغې سره جوړ کړی څوک وایي چې داسې ژوند وکړه دا خو ناروا ده د دوی نکاح په خپل منځ کې سره روا ده د چاسې په خپل منځ کې نکاح روا سو د هغوی یو ځای اوسېدل ناروا دي ما ته دومره خبرې له دې ګډ ژوند راغلي دي خو زه نه کوم په ډېر وخت کې چې مشکلات په کورنیو کې پیدا شوي دي همدا دا مې وراره ده دا مې ورېره ده دا مې د ماما زوی ده دا مې د کاکا زوی ده کور ته راځه او زه کته سو پورته سو شپه وکړه څه شی وکړه ډېر فسادونه بیا په دې کې منځته راغلي نو اوس خبره د دې ده دا ګډ ژوند دا یوه پیتنه ده دا ګډ ژوند دا د اتفاق ژوند نه ده دا د حراموالي ژوند ده د موږ ډېر خلق دي ته وایي موږ ولا 4-5 ورونه یو کاکاګان هم راسره دي په یو کور کې ژوند کوو دا په یو کور کې ژوند نه ده دا په جهنم کې ژوند ده دا د خدای په غضب ځان اخته کول دي دا د شریعت مخالفت ده دا د قرآن مخالفت ده نه پلار جانه کله چې د زوی ځوان سول واده دې ورته وکړل تر دغه ځایه پورې تا سره حق لري نه بس
کله چې واده ورته وکړل ځکه د زوی حق په پلار داسې واده به ورته کوي نور ورته وایي چې بچی زه خپل کور دې جوړ کړه خپل ژوند دې جوړ کړه خپله زندګي دې جوړه کړه زه بچی پوه شولاست په خبره که پوه نه شولاست بفرش محترم ته چې دغسې په خوشحالۍ ورته وایي چې زه اوس دې خپل ژوند جوړ کړه خپله زندګي دې جوړه کړه بل زوی چې دې ځوان شول زه بچی خپل ژوند دې کوه ځه نور ځه خپل کار ژوند دې نور سړی یې ځان دې جوړ ته بیا ګوره چې د دې بچیانو په ژوند او زندګي کې څومره مینه او محبت راځي نه زه زوی ته واده نه کومه دا خبرې په ما مه کوې واللهي دا پښتانه رانه خفه کېږي په خدای دا پښتانه رانه خفه کېږي اوس ګورئ موږ زوی ته واده نه کوو ولې چې کله په دې پوه شم چې زه اوس د ما ښځه یعنې مور خدمت نشي کولی واله وایي زوی ته ښځه وکړه چې د ما خدمت وکړي دا ښځه دی د زوی دپاره نه کوي دا د کور د چاپړوسي دپاره دی زوی ته واده کوي دا د ځان او د ښځې د خدمت دپاره دی زوی ته ښځه کوي د میلمه د خدمت دا ښځه یې د زوی ښځه نه وي دا ښځه د میلمنو ښځه وي دا ښځه د خسرو د خواښې ښځه وي د هغو خدمت کوي د هغو د خدمت دپاره دا واده کوي که چیرې موږ په قرآن او په دین عمل وکړو چې زوی مې ځوان شول اوس د زوی د خوشحالي وخت ده چې دی له ژوند نه خوند واخلي خوشحالي وکړي نو وایي ښځه ورته کوم چې بچیه ځه اوس دې له ژوند نه خوند واخله په ټولو پښتنو کې زه چیلنج ورکوم تر مرګه پورې چې یو پلار دې پیدا سي چې ما زوی ته واده په دې نیت کړی ده چې دی له ژوند نه خوند واخلي شته راوښیاست نست راوښیاست یو پښتون دې پیدا سي چې ما زوی ته ښځه کړې ده د دې دپاره چې د ما دا ځوان زوی له ژونده خوند واخلي په خدای قسم 15 کاله بعد یو مسافر کور ته تللی د له دې دوبۍ نه په همېغې شپه باندې خو دا میلمانه خو طبعا راځي وځي ننوځي زنانه دي وایي تر سهاره پورې مې وایي خپله ښځه په خدای قسم که په سترګو لیدلي سهار چې وایي راغلله په وړو ککړه توره لاسونه تور چیرې کالي اغوستلي وایي ما چې داسې ورته وکتل نو طبعا خپلې بیبي ته بې قهر راغلی نو بیا هغې زنانه هغه مسأله ما ورحل کړل هغه بیچارګۍ چې کور کې میلمانه دي نو زه څنګه وکړم خو دې چوپړ دپاره دې راوست وایي په همغه لحظه باندې سهار چې سول وایي پلار ته مې ورته ویل چې نور درنه لاړلم پلار وایي پلار مې راته ویل چې ولې بچیه عاق کومه دي نو وایي زه ما څه ورته ویل دا پوښتنې له ما نه وکړو پلار راته وایي چې عاق کومه دي ما ورته ویل ما ورته وایي چې 1 میلیون وارې مې عاق کړه دغسې پلار د خدای په 2 سترګو ړوند کړي دغسې د کور مصیر د خدای په 2 سترګو ړوند کړي په سترګو د خدای ړوند کړه هغه 15 کاله د تا چوپړ ووهل خدمت یې وکړل ظالمانو په سترګو مو رب ړانده کړه اوس به دې ورته ویلي اوس یې این ګورې ای بچیه خاوند دې راغلی ده ځه دا شپږ میاشتې خو داسې د خوشحالي ژوند ورسره وکړه چې کور کې یو شي ته لاس ورنه وړې ما څه ورته ویل ما ورسه پلار ته دې وایي چې پلاره څو وارې مې عاق کوې یو وارې وایي راته ویلي چې یو وارې ما ورته وایي چې 1,00,000 وارې مې عاق کړه ورځه خپل کور ژوند او زندګي دې جوړه کړه د پلار دې خدمت وکړه د مور دې خدمت وکړه هغه ښه بدې ته یې ودرېږه نور که یې درته ویل چې عاق کړی په دې باندې د خدای نه عاق کوي الله عادل ذات ده ته 15 کاله مسافري وکړه اولادونه پاته بچیان پاته ژوند پاته زندګي پاته په کومه شپه چې راسې په هغې شپه باندې دې ښځه په چوپړ کې وي تکه تور ما ته ویل وایي زه طلاق ورکوم چې ما ښځه وایي د ما دپاره ځان نه سموي نو ما ورته ویل ښځه دې مه ملامتوه د کور مصیر د خدای په غضب اخته ده چې هر څوک نو ما تر مخکې مې دوی دا خبره د پښتنو را شروع سوله دې کې مې ما را اضافه کېږي ډېرې را اضافه کېږي نو د موږ که مو کله وخت کې په قرآن ایمان راوړل په پیغمبر مو ایمان راوړل په شریعت مو ایمان راوړل او عمل مو ورباندې وکړل د موږ ژوندونه به له خوشحالي وډک د موږ زندګي به له خوشحالي وډک اله العالمین دې موږ والد صاحب ته اجر ورکړي د ما خپل والد صاحب دی ما استاد هم ده الله جل وعلا دې اجر عظیم ورنصیب کړي چې کوم یو ته کړی دی ورته وایي زه بچی زه خپل کار دی نه مې بولډینګونه په کار دي نه مې بل په کار نه مې الله پاک دې ټولو مسلمانانو ته دا توفیق ورنصیب د موږ پلار چې زوی ته واده کوي د پښتنو څه وایي څه خبره کوي وایي ولاله تربور سره به بیا سیالي کوم وایي که نه وایي بالکل وایي زه نفرو ته ضرورت لرم سړو ته ضرورت لرم نه مه کوئ داسې په لحاظ د قرآن په لحاظ د خدای دغه ناروا ژوندونه مو پرېږدي چې په ژوند کې مو خوشحالي راسي
د شریعت خلاف ژوندونه مو پرېږدي. موږ ګوره په ژوند موږ که هر څومره د اتفاق ژوند وکړو د خوشحالي ژوند نه لرو، د خوشحالي ژوند نه لرو، زندګي نه لرو. بیا چې په کور کې وزیر داخله مې وي پسې واه 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 واه. وزیر داخله خو پېژنې خواخي مبارک، خواخي مبارک دا وزیر داخله ده. زه کله کله یوه خبره کوم بیا دا بعضې خلق رانه خفه وي. د امریکا د اروپا نه دا کفري هیوادونه د موږ د پښتنو د افغانستان او یا د خیبر پښتونخوا وایي دا خلق ښځو ته حقونه نه ورکوي، ډېر مخالف بولي. نو موږ ورته وایو چې اروپایانو انګریزانو بیخو بنیاد مو خدای وباسه، د نه سړي زمنو تاسې یو وزیر داخله لري، موږ په خدای قسم هر پښتون په خپل کور کې وزیر داخله لري. بالکل دا څنګه امرونه دي؟ انګور دا بچی بیا سر نسی پورته کولی دې امرونو نه. هر خواخې دیکتاتوره وي، دیکتاتوره د خدای په غضب اخته، د پیغمبر ازار وهلي، د دین ازار وهلي، ټول عمر به دوی دیکتاتوري کې ولې دا خوا که ده او خوا کې خدای د بیخو بنیاد وباسه. لیږ انسانیت په ځان کې پیدا که دا د لور ده، پیغمبر درته وایي چې دا د لور ده، د زوی اولاد او ښځه دي ده، ټول عمر فساد خوا کې په کور کې جوړ. خوا خو به مو نه بنېږي، دلته بعضې خواښېګانې هم شته، دا میندې دلته ناستې ټول عمر د فساد په کورونو کې خواکو جوړ کړي. جوړ کړی وي که نه وي جوړ کړی؟ اوس به بیا راته وایي چې قاري صاحب په څه ګډو وډو دي سر ته بیا خبرې کوي. نو دې ورور ته وایم د زړه سره موږ که غواړو چې له دې عذابه خلاص شو، له دې فتنو خلاص شو، له دې ناروا زندګي خلاص شو، قرآن ته راواپس کېدل پکار دي، دین او شریعت ته راواپس کېدل پکار دي. صحیح ده؟ اوس د موږ علماو ته غیرت کول پکار دي. د موږ دا بعضې علما هم له غیرت نه خالي دي. هغه بیچارهګان زکات ته بیا زکات په خطره کې وینه، نو هغه ورور ته وایي چې ورنیمه یې کړه، کله یې حق کېږي. اوس که دې ورور ورنیمه کول په خپله خوښه ورنیمه دې کړي، دا چا چې په خپله ځان ته تجارت جوړ کړی کار یې کړی ده. که یې خوښه نه وي ملا صاحب ته په منبر ورته وایي چې دا ته خورې، دا ناروا خورې، دا مردار خورې، دا حرام خورې، په اولاد دې مردار خورې، په اولاد دې حرام خورې، په ښځه دې مردار و حرام خورې. نو دا هغه شیانې چې په دې باندې ډېرې خپرونې موږ کړي دي او بیا بیم کوو بیا بیم کوو. له ما نه ډېر پښتانه په دې هم خفه دي، وایي قاري صاحب ته په کورونو کې بې اتفاقي وي جوړوي. نو دا په کور کې دغه ناروا ژوند ته چا اتفاق ویلی دی؟ یو ملا خو دې پیدا سي ماته دې ووایي چې دې ملا ویلي دي چې په ګډ کور کې وراره ورېره و درز غومبر و پورته و ښکته و ډز و برز، دغه اتفاق د چیرې اسلام راته ویلي، چیرې قرآن راته ویلي؟ ته خو چې چیرې د دین مخالفت وي ته هغه ته اتفاق وایي، ته چې چیرې د پیغمبر مخالفت وي هغه ته اتفاق وایي، ته چې چیرې د اسلام مخالفت وي هغه ته اتفاق وایي. ګورې ځوانانو دا یاد وساتئ، ټولو دا چا چې ودونه نه دي کړي مجردانو ته وایي چې واده کوي د زړه سره اول به د پلار مور ته وایي چې واده د ما د خوشحالي دپاره کوي که د ځان د خدمت دپاره کوي. که یې درته وویل چې د ځان د خدمت ورته ځان ته یې وکړي ما ته یې مه کوئ، او که یې ما ته کوئ بیا به ما ته ځان ته کور را کوئ، ځان ته به ژوند رسي، له ژوند نه خوند واخلم. دا نکاح سیده دې کې ډېر مصلحتونه دي. یو د انسان خپل نفس خوشحاله کول دي، د خپلې بیبي حق ادا کول دي. ما بل ورځ یو خبره کړې وه انګور دپاره، که د کومې انګوره خوښه نه وي د خسر خدمت کول ورته ناروا دي. خاوند به نه ورته وایي چې د خسر خدمت مې وکړه، د خواښې خدمت کول ورته ناروا دي، د لیوره خدمت کول خو ورته ناروا دي. یو چا دونه ټاپه را باندې لګولې وای دا قاري د پښتنو دښمن، مال اوس یې خوند اوس د پښتنو دښمن هم څوک اوس ظالمه. زه خو قرآن درته بیانوم، د پیغمبر شریعت درته بیانوم. په ښځه باندې خاوند حق نه لري چې د لیورو خدمت ور باندې وکړي، په ښځه باندې خاوند حق نه لري چې د خواښې او د خسر خدمت ور باندې وکړي، په ښځه باندې خاوند حق نه لري چې د پردو د تره زوی د ماما زوی د شوري ته ورسره کېنستی یم، مونې ته ورسره کېنستی یم، پلانی مې ده او پلانی مې ده، د دې حق ور باندې نه لري چې خدمت یې وکړي. ما تاسو ته یو قرآني مسئله ښودلې وه، کومه زنانه زګور خاوند او ښځه ده، کوروالی یې وکړل، اولاد یې پیدا شول، اوس دغې بیبي ورته وویل چې ای خاونده زه د تا دې بچي ته شیدې نه ورکوم. آیا خاوند ورته ویلی شي چې ورکوې به یې؟ نشي ورته ویلی. قرآن وایي 2 سپاره سورة البقره کې وګورئ،
خاوند په دې ښځه حق نه لري چې ورته ووایي چې ما دې بچي ته به ته لازمي شیدې ورکوې. که د خپلې بیبي ورته وویل چې ای خاونده لاړ بسې په کرایه به بله ښځه ورته ونیسي چې د تا اولاد وساتي، په ما دې دومره حق و چې را مې وړل درته او پیدا مې کړل درته، نور د خدمت زه نه یم، زه نه کوم خدمت، تا اولاد ده زه خدمت یې کوم. زموږ پښتانه خو بیچارهګان خو زموږ زنانه خو ډېرې صله رحمي دي، الله جل وعلا به دوی بې حسابه جنت ته بیایي. له هرې خوا نه ظلم. ماشومه چې د پلار کلي پیدا سوه اول اثر دغه پلار کنجوس تندی داسې نیولې وایي ولې مې لور پیدا سوي ده، وایي که نه وایي داسې تندی نیولی. بیا دا بیچارهګي چې رالویږي په دې کور کې چوپړ قرآن زده کړه نشته، د دین زده کړه نشته، د اسلام زده کړه نشته، چوپړ ورباندې وهي چې څنګه پیغله سي 15 کلونو 14 کلونو ته ورسېږي بیا څه وایي؟ بیا وایي اوس بې خرڅه کم کور به ورباندې جوړ کړم، اوس بې خرڅه کم ځان ته به واده وکړم، اوس بې خرڅه کم موټر به ورباندې واخلم، اوس بې خرڅه کم دوکان و تجارت به ورباندې وکړم. داسې ده که نه ده؟ او بیا یې تر دې غوږ ورتېروم چې لور خو دې پردي کور ده، لور خو دې پردي کور ده. اوس چې کله یې واده کړله خرڅه یې کړله، اوس به بیا دا د خسر و د خواښې کړي په بل جهنم کې ژوند کوي. یا رب دې موږ په زنانو باندې رحم وکړي یا الله یا رحمان یا رحیم. زموږ په خویندو او میندو باندې رحمتونه ټول عمر په عذاب کې. دغه خواښې او خسر د دې په کور کې چې ژوند کوي دا جهنم د بیچاره بیت. بیا د دې اولادونه ورته رالوی سي، بیا د اولادونو په دغه کې پسې د بیچاره مګر ملک الموت ورته راسي د دې ژوند په راحت کې. کله ملک الموت ورته راسي د دې ژوند نور د موږ زنانه کله ژوند لري، کله زندګي لري بیچارهګۍ، کله د خوشحالي ژوند مو ورباندې لورولی ده، کله مو د خوشحالي زندګي ورباندې لورولی ده. په کور کې یوه چرګه وي خور ساتلې وي، هغه ګیسې واچوي، هغه خسر خاوند ورته غلی وي چې دا د چرګې روپۍ دي څه کړي. نور تر اوسه تاسې یو پښتون لیدلی ده چې هغه د پلار او د مور او د ورونو په مخ کې ورته وایي چې ای ښځې واخه دا خرڅه مې در لېږلې ده ونیسه، دا خرچه دې واخله. دی دې نه رسي، خو هغه بازار ته چې لاړ شي لکه ټوپوس په یو تور پلسټیک کې یو بسکوټ راخیستلی وي، هغه هم لکه خلاص یې کړي وي پټې ورلې تر کړکۍ یا یې د بام لخوا ورته راخوسې کړي. او بې غیرته کتاب درته وایي چې وآتو کل ذي حق حقه. پیغمبر علیه السلام درته وایي ولجسمک علیک حق ولزوجک علیک حق ولعینک علیک حق وغیره وغیره. د ښځې به د خپل حق ادا کوي. یو ورځ یو چا چې سره تکوره یو لطیفه را یاده سوه، وایي قاري صاحب درې څلور کاله بعد پخوا خو دا مسافري په پاکستان کې ډېره کېده. ځان در باندې ونسي نور خیال کوه. د څه شي؟ د سهار مهال ځان در باندې ونسي پښمنۍ ته دې خیال وي. وشته وخت شته الحمدلله وخت شته تر اوسه پورې نو 1 ساعت یا 1 ساعت و 20 دقیقې زمتې درنه. یو چا یو لطیفه یو عجیبه خبرې راته کوله، هغه دا وایي 3-4 کاله مې په ایران کې تېر کړل، 3-4 کاله مې په کراچۍ کې تېر کړم، رالم کور ته پیسې مې راوړې وغیره وغیره وغیره. دا شپه خو مې لږ په طبیعت تېره کړه چې سهار شو بازار ته لاړم. بازار ته چې لاړم نو یو پلسټیک مې راوړل جلبۍ، په موږ د دې ځوانانو له دې جلبیو سره ډېره جوړه ده. جلبۍ خو به پیژنې و قاري صاحب محترم ګول ګول د خوږې خوږې مټایي په شکل. وایي دا مې راوړه داسې یو د 50 روپو مې راخیستې وې. لاړم خپلې کوټې ته له خپلې بیبي سره اوس چای خورم، د باندې وایي بمبار شروع سو، د باندې مور مې ده، خسر مې ده، ورونه مې دي. وایي یو راته وایي چې دا د اوس وګوره، بل وایي راته وایي چې دا د ښځې مزدور وګوره، بل وایي څه راته وایي چې مورې مې وایي چې مورې پرېښودله، دا د اوس ښځې تېر شیان راخیستلي. وای کور 7 کاله مسافرین وروسته وای راته سور تنور سو. په اوله شپه تېره بې 2 شپې ته سور تنور د دې ما دپاره کو چې شکار خراب کړی ده. دوی ته وای ما په میلیونونو روپۍ وای راوړلې راومې لېږلې، خو ما وای د 50 روپو جلبۍ وای له خپلې بیبي سره د چي دپاره وای راوړې. دا د شراکت ژوند ده که نه ده؟ دا ورورګلوي ده؟ نه دا ورورګلوي ده. وای بله شپه وای چې راتلمه وای بیا مې یو بسکوټ راخیستلی خو وای پټ وای لکه غلاس مې وای قسم خو الله کړی وه. ای وای کوټې ته راپسې راغللو ټوله کوټه یې وای راتلاشي کړله. څه څه شي دي بیا راوړي دي. تاسې وای په خدای باور وکړئ وای دا د ګندګي یو بوتل و هغه بسکوټ مې وای له ډاره هغې ته وای ورخوسۍ کړه.
هغې ته وایي میر سپرو دا ځای نه ګوري په دې ځای کې وایي بیا ما ورته ویم مال بیا دې څه ورسره وکړل وایي سوکا مې ځان په مریضي باندې واچول ښځه مې ویل سره بوتله دې په خسر کړي نو وایي په دې سبا کې ورته راغلم چې پلاره لاسونه دې دواړه راکسې در ښکلې کړم نور در نه لاړم من داسې عجب کار دې کړی دی داسې عجب کار له دغسې اوس به مې ډېرې تیزې خبرې کړې وي دعا وکړم که تاسې خبرې کوئ دا مولانا فرمان صاحب که د ملګرو جوابونه کوي خو هغه جوابونه دې وکړي زه بل لمانځه ته درنه لاړ شم اعزازي صاحب انشاءالله په دې خبرو به دې سره خلاصوئ او سوال به دې جواب سوی وي السلام علیکم قاری صاحب بالکل سوال میں جواب شو مفتی صاحب الله دې ستا ډېر